په دې لړ کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند دویم مرستیال ښاغلي نصیر خان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا موږ ته واوروي. ښاغلی نصیر خان. ګرانو شملهدارو پښتنو مشرانو، درنو میرمنو، ګوالالۍ ځوانانو او ملګرو، د پښتنو د سیمې یوه ستره برخه کومه چې د سلونو کالو راسې د خپل نومه څخه محرومه کړې شوې وه، د هغې پلرنۍ خاورې د تاریخي نوم بیرته په ځای کولو او په دغه ارتباط د ننني خوندور جشني ماښامي په جوړولو د زړه د کومې مبارکي قبوله کړئ. عزتمندو، زه نن تاسو سره د پښتو د یو داسې نامتو شخصیت افکار شریکول غواړم چا چې د پښتو ژبې لپاره بېساره خدمتونه کړي دي. دغه شخصیت په کال 1914 کې د پښتو قاموس د پښتو سین په نامه ترتیب او چاپ کړو، د پښتو د قواعدو او ګرامر یې د پښتو لیاره په نامه ولیکو او داسې ډېر نورې لیکنې چې د هغې جملې څخه 2 کتابونه د روزنې په نامه او بل د پخلي په نامه لیکلي دي. د سیاست په میدان کې او په دولتي چوکاټ کې وخت په وخت په مهمو منصبونو او رتبو وګمارل شو چې وروستی منصب یې دولت وزارت و او د مخه د هغه تنظیمه رئیس او د داخلي چارو وزیر و. دغه سپېڅلی پښتون ارواښاد محمد ګل خان مومند دی. هیله من یم چې د هغوی دغه افکار به ستاسو لپاره جالبه، په زړه پورې او د اطمینان سبب وګرځي او پښتو پښتونوالي ته د لیواله پښتنو تنده د سرحده پورې پرې ماته شي. ګل محمد خان مومند وایي پښتانه په خپل منځ کې هم په پښتو د یو بل سره پیژني، پښتانه په پښتو سره عزیزان او په یو بل ګران دي. د پښتنو خپلوي په پښتو سره ده، خپل او پردی په پښتو سره څرګندېږي او بیلیږي. د ټولو مرکو خوندوره مرکه پښتو ده. د ولس بیلوالی او نفاق په پښتو ورکېږي ځکه چې اتفاق او یووالی په پښتو سره راځي. پښتو د پښتنو تفکرات، تخیلات، ذوق او هر څه یو شانته کوي. پښتو خورا خوږه روري ده. پښتو د پښتو سره خواخوږي ده. پښتو صله رحمي ده. پښتو شفقت دی. پښتو مرحمت دی. پښتو مهرباني ده. پښتو مروت دی. پښتو ښېګړه ده. پښتو له امله پښتانه یو تر بل سر او مال جاروي او په دغه چارې کې یو تر بل وړومبي کېږي. کونډې، رنډې، یتیمان، بېوزلي او مسکینان، ړانده او ګوډ په پښتو ساتل کېږي. جوبل، پرهارجلي، ټپي، ویشتلي، ناروغه په پښتو پالل کېږي. د ضرورت په وخت کې د هر انسان سره او بیا په تیره د هر پښتانه سره هر ډول مرسته په پښتو سره کېږي. پښتانه په غم او ښادۍ کې سره شریک کړي او شریکوي. پښتو پالنه ده چې پښتو نه وي نو بیا به موږ سره څه وي. په پښتو مو سره سازه وه، په پښتو مو سره سازه ده او په پښتو به مو سره سازه وي. که پښتو وه یو د بله خوښ، یو په بل راځي او یو په بل به ښاد یو. که پښتو نه وه د یو بل نه ناخوښه، د یو بل نه ناراضه او یو به په بل ښاد نه شو. ښادوالي به چېرته وي او خبره چېرته ده. که پښتو وه زه به تا درنوم، ته به ما درنوې. که پښتو نه وه ته به ما سپکوې، زه به ستا سپکوم. دواړه به سره د کوڅې شو او به سره سپک شو. که پښتو وه زما شته ستا دي، ستا شته زما دي. که پښتو نه وه ته به ما شو کوې، زه به تا شو کوم. ته به ما تاله کوې، زه به تا تاله کوم. که پښتو وه زه به تا ته لار سیخوم، ته به ما ته لار راښایې. که پښتو نه وه ته به ما ته کوهی کنې، زه به تا ته کوهی کنم. نه پوهېږم چې څوک به مخکې پکې ورولېږي. که پښتو وه
زه به ستا پښتوالي خوښ یم ته به زما پښتوالي خوښې که پښتو نه وه ته به زما ورکه غواړې زه به ستا ورکه غواړم یو له بله به سره ګورو چې خدای څه کوي که پښتو وه ټول به پښتانه یو دروست به په یو خوا یو که پښتو نه وه د هر چا خپله خوا ده یو به یوې خوا ته ځي بل به بلې خوا ته ځي یو به یو خوا ته راکاږي بل به بلې خوا ته مرګ به غوبل وي او اور به پکې بل وي که پښتو وه ته به زما سر نه راخوږوې زه به ستا سر نه در خوږوم که پښتو نه وه ته به زما د سر خوږې زه به ستا سر خوږ یم د پښتانه سره د پښتو د لارې سره سم روغه کول هم پښتو ده د پښتو د لارې سره سم پښتانه ته ننواتې کول پښتو ده د پښتو د لارې سره سم د پښتانه ننواتې منل پښتو ده پړه منل او پړه ورکول پښتو ده د ژوندانه خوند په پښتو اخیستل کېږي پښتو شته دي پښتو پانګه ده پښتو ګټه ده پښتو کې د دواړو جهانونو ګټې دي جهل په پښتو ورکېږي علم په پښتو زده کېږي زده کړه په پښتو کېږي پښتو د علماو مننه او احترام دی د سیالانو سره سیالي او د نړۍ سره برابري په پښتو کېږي د وطن مینه پښتو ده کار کول او د وطنوالو او د وطن ودانول په پښتو سره کېږي پښتو د پښتنو د بري او د لوړوالي ضامنه ده پښتو د پښتونوالي د لوړوالي وسیله ده یعنې د پښتنو او پښتونوالي ترقي په پښتو سره کېدلی شي پښتو ده چې د پښتنو سره او مال تر ناموس جاروي پښتو سمه عقیده ده پښتو ایمانداري ده پښتو په مسلمانۍ ټینګېدل دي پښتو سعادت ته ورغلي سمه سیخه لاره ده پښتو ډاډ او اطمینان دی پښتو توکل دی پښتو په پښتنو اعتماد دی پښتو په ځان باور دی پښتو د میلمنو پالنه ده پښتو ډوډۍ مالي ده ورکړه او سخاوت د بېوزلو سره مرسته لویه پښتو ده پښتو د پښتنۍ او د پښتنو معشوقه ده پښتو د پښتنو حق دی چې یو ځای ورسره زیږېدلی دی پښتو خو نو پښتو ده نو پښتو ده پښتو ده او پښتو ده د پښتنو سرلوړوالی په پښتو دی پښتو په پښتو ودرېدل سر و مال ترې جارول دي پښتانه په پښتو نازېږي پښتانه په پښتو سره لویینه کوي پښتو د پښتنو روحونو او معنویاتو مرکز دی یعنې د پښتنو روحونه او معنویات په یو ځای کې راغونډوي پښتانه په پښتو ولاړ دي که پښتو نه وي پښتانه غورځېږي پرځېږي سټی خېږي او ورکېږي ډېره مننه